د آوټلو پري جینۍ د 33 سکندو ویډیو کلیپ در سره شریکوم چې په دغه 33 سکندو کلیپ کې کم ناروا کار کړی دی او کم غلط کارونه پکې کړي دي. نو دغه ویډیو که تاسو تر اوسه پورې نه وي کتلی نو تر اخره راسره پاتې شئ چې دغه 33 سکند کلیپ در سره مکمل شریک کم. کتونکو د آوټلو پري چې کمې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوې وي د هغې باره کې آوټلو پري خپله هم ویلي ول چې په ټیک ټاک کې چې دغه ویډیوګانې ښه مزې سره جوړې شوي دي او ښه کسانو په شوق کتلي دي. د هغې نه بعد یې ویل چې دغه ویډیوګانې زما نه دي او چا جوړې کړي دي او ما بدناموي او داسې رنګ ویډیوګانې راپسې جوړوي. اوس چې کومه ویډیو راغلې ده د 33 سکند ویډیو ده او په دغه کې ښکارېږي چې دغه سپا دغه ناروا کارونه یې پکې کړي دي. که دغه کلیپ تاسو تر اوسه پورې نه وي کتلی نو دغه کلیپ مې تاسو له راپیدا کړی دی چې زموږ په ګروپ کې پروت دی او دغه ویډیو تاسو هلته کتلی شئ. کتونکو داسې ډېرې ویډیوګانې چې کوم د ټیک ټاکرانو دي او نور اکټرانو سوشل میډیا سره د کوم تعلق لرونکي جنکۍ دي او دغه ناروا او غلط کارونه یې کړي دي د هغوی ټولې ویډیوګانې چې زموږ په ګروپ کې پرتې دي تاسو هلته کتلی شئ. دغه نوی اپډیټ نوی معلومات د دغه ټیک ټاکرانو او د اکټرانو درله درکوو چې کوم دغه ناروا کارونه وکړي او ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شي سره د ثبوته. همدغه معلومات و چې سره هم شریکوو. که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ.